ښه انسانان په ټولنه کې روزل او جوړول دي. د تعلیم بنیادي مقصد دا دی نوکری، اقتصاد، تجارت، هنر، ډیجیټل سکلز دا راغلي دي. دا ټول به ځوانان زده کوي. ځکه روایتي تعلیم پورې اهمیت د لاسه ورکړی دا واورئ تاسو. د ډیجیټل ټیکنالوژۍ دور دی، د ساینس دور دی، د ټیکنالوژۍ دور دی. نړۍ روانه ده آرټیفیشل انټیلیجنس ته چې کوم دی دا ورپارځي ورځي. انساني ذهانت او حافظه به څه وخت پس درېیم حیثیت ته راشي. مصنوعي ذهانت به ځای ونیسي. تاسو ګورئ دا وټساپ او پرې فیسبوک کې چې دا مختلف وسایل فنکشنونه راغلي دي چې څه ولا ورکړي د هر سوال جواب تاته میلاویږي. دا به مصنوعي ذهانت دی چې ځای نیسي. یعنې نړۍ دومره پرمخ باندې لاړه. نو زموږ بدمرغي دا ده چې نن هم زموږ تعلیم روایتي دی، نن هم زموږ ځوان دا د هنر نه لرې دی. نو تاسو ځوانان که غواړئ دا نارینه زنانه دا یاد ساتئ، علم چې څنګه په نارینه باندې فرض دی داسې په زنانه باندې هم فرض دی. څنګه چې یو بچی خپل بچي له یو زوی له د علم حق ورکوي، نو دا حق پکار ده چې موږ خپل لوڼو او بچو له ورکړو، د خپل کلتور دننه یې ورکړو، د خپل ابدال او روایاتو دننه یې ورکړو. دا خلاف نه ده په اسلام کې د زنانو علم تعلیم منع نه دی. په روایاتو کې راځي د پیغمبر علیه السلام په وخت کې عایشه رضی الله عنها ډېر لوی مثال دی زموږ سره. خو د هغې په باره کې راځي چې په صحابو کې د ټولو نه فقیه او عالمه ښځه د عایشه رضی الله عنها وه په خپل وخت کې. او څومره فقیه او عالمه وه، دا نه چې ښځې به ورله راتللې. دېرش داسې کبار او لوی صحابه دي چې دا د عایشې رضی الله عنها شاګردان دي. عایشې رضی الله عنها به سړو ته ښودنه کوله، سړو ته به د وخت او یوازې دا نه چې د فقې مسلې به یې ښودلې، د تعلیم تشویق موږ نیمګړی کړو. دا یاد لرئ علم دی، هغه که د دین علم دی او که د دنیا علم دی. ځکه علم د خدای صفت دی، په دې کې ښه او بد نشته. دا په انسان پسې دی د دې ښهوالی او بدوالی. که په دې علم باندې ته د انسان خدمت کې ګټور ایجاد کې او که د انسان د هلاکت څخه کار کوي، دا تا پورې ده. علم په خپل ذات کې بد نه دی، دا په استعمال پورې دی. نو عایشې رضی الله عنها یوازې دا نه چې د فقې مسایل یې حل کول، عایشه رضی الله عنها سره د شجرو علم او مساوده وه. دا موږ چې ورته د قبیله او د قانونو علم وایو، د عربو د تاریخ علم و د بیبي عایشې رضی الله عنها سره. د عایشې رضی الله عنها سره د عربي ادب علم و، د عایشې رضی الله عنها سره وخت د طبابت او د طب علم و چې اوس میډیکل ساینس ته رارسېدلي دي. دا حالات د دې پوښتنې به د عایشې رضی الله عنها نه کېدلې. نو دا ټول هغه حقیقتونه دي چې د اسلام په رڼا کې دا موږ ته ثابت دي. که موږ غواړو دا چې ټولنه جوړه کړو، قام جوړ کړو، نو نارینه زنانه دواړه د علم د تعلیم په لور راوستل او اسانۍ وله ورکول. نو که یو زنانه تعلیم یافته شي، پوره یو خاندان به تعلیم یافته شي، پوره یو نسل به تعلیم یافته شي. سړی خو هغه شان ته کې ته وایي نو نشي ورکولی. نو د زنانو تعلیم علم موږ غواړو په ټوله نړۍ کې، په خواوشا ګاونډ هېوادونو کې هم پکار دا ده چې زنانو ته د خپل اقدار، روایت او کلتور دننه موږ راروانو په دې د بالیوډ نه د دې دیره پورې څومره چې موږ د پښتنو دا زنانه لیدلې، نو ټولې په بوخرو کې سکولونه روانې وي، د یوې چا مخ نه دی لیدلی. دا کلتور دی، دا اقدار دي، دا روایات دي د پردې دننه چې په دغه سطر او پرده کې نو څنګه چې په سړي باندې علم فرض دی، داسې د زنانه علم هم فرض دی. د دې سره ملګرو تاسو ته د دې سټوډنټس یونین په حواله باندې دومره غواړم چې ګورې سیاست دا موږ تشدد ته ورسولو، سیاست دا موږ د یو بل د کنځلو نوم وګرځولو، سیاست موږ د یو بل د سپکولو او د راښکلو نوم وګرځولو. نو سیاست په اداره کې هم بدنام، سیاست په معاشره کې هم بدنام. تاوان چا وکړو؟ تاوان قام وکړو، تاوان یې ټول ولس وکړو. سیاست به د کرکو نه رایستل غواړي. که دلته دا اداره د هر اداره کې موږ وایو، که څوک د جماعت اسلامي سره اړیکه ساتي، د جمعیت سیاست دي، د عوامي نشد پارټۍ سره، د پیپل ګوند سره، د هر یو ګوند سره دا ستا حق دی، دا ستا بشري رایټس دي چې ته کومه تګلاره اختیار کړي. خو خپل منځ کې د مکالمې کلچر جوړوئ، یو بل اورئ، یو بل ته د سیاست په نامه باندې مورچه کېږئ مه. د سټوډنټ پالټکس معنی دا نه ده چې یو ځوان سټوډنټ پالټکس ته لاړی نو دا لوپر شو، دا په نشو تماشو راواوښتو، دا بیا نه د مور مني، نه د پلار مني، نه د استادو د ادارې مني. دا ولې سیاسي تربیت نه دی. سیاسي تربیت دا به تا اصیل کوي،
سیاسي تربیت دا به تا انسان کوي، سیاسي تربیت دا اصول او اخلاق به راوړي. نو بدمرغي دا ده 100 کاله وړاندې زموږ مسایل څه دي؟ موږ ولې تباهي کې پراته دي دا پښتانه؟ یا اکثر موږ نه دا پښتانه کله تپوس وکړي یاره پښتانه به څنګه ښه کېږي او بچ کېږي؟ نو دا واورئ 100 کاله پخوا هم زموږ مسله جهالت وه، 100 کاله پخوا هم موږ د علم نه لري او 100 کاله پس هم زموږ مسله جهالت ده. 100 کاله پس هم په دې قام کې د جهالت تیارې په یو شکل په بل شکل په مختلفو نومونو باندې خورېږي. که موږ غواړو دا چې دا د جهالت تیارې ختمې کړو، دا معاشره رڼا ته راکاږو، ښکلا ته راکاږو، سیاست ته راکاږو، د مسایلو حل طرف ته راکاږو، نو موږ له به سیاسي ډایلاګ عام کول غواړي، موږ له به یو بل ته نزدېکت کول غواړي، په دلیل او منطق به خبره کول غواړي، د یو بل د سپکو او سپورو په بنیاد باندې نه. اکثر تاسو وینئ په نماینده فورمونو باندې د پښتنو په نمایندګۍ سړی ناست دي، پارلمان یادومه، هغه به خبره کوي د کراچۍ او د پنجاب غم به اوسئ خو د دیر غم به اوسه نه وي، د باجوړ غم به اوسه نه وي، د پښتونخوا غم به اوسه نه وي. نو دا موږ د دې دیر او د باجوړ غم له سړی لیږو که نه موږ د پنجاب غم له سړی لیږو؟ د پنجاب خو ډېر پنجابی شته دی که نه؟ د سند خو ډېر سندیان شته که نه؟ مسله خو تا ته جوړه ده. د اسلام په نظر کې ګورې دا واورئ لومبی حق په تا د خپل قام دی، لومبی حق په تا باندې د خپلو بچو دی، لومبی حق په تا باندې د خپل وطن دی. او دا هم واورئ په نړۍ کې په هر ځای کې چې مظلوم دی موږ یې ملګري، کشمیر کې ظلم کېږي مظلومان دی موږ یې ملګري، فلسطین کې ظلم کېږي مظلومان دی موږ یې ملګري. خو د دې نه وړاندې که په پښتنو ظلم کېږي نو په دې خاوره د هغې نه وړاندې ظالم ته ظالم بیا غواړي، دلته د هغې نه وړاندې دا قام بې مظلومان دي. نو چې ته د خپل قام مسله حل نه کړې، ګورې ته د کشمیر مسلې کې هېڅ نه کردار نه شي ادا کولی. ته که د خپل قام مسله حل نه کړې، ته که د خپل قام مسله حل نه کړې، ته د فلسطین څخه هېڅ مرسته نه شي کولی. چې د یو سړي خپل قام او وطن وړاندې دا به د فلسطین وطن څه جوړ کړي. چې د یو سړي خپل قام لغر او بربنډ او بېروزګاره ګرځي او بې تعلیمه د جهالت په مسلو کې، دا به د هندوستان سره کشمیر مسله څه حل کړي؟ نیشو حل کولی. تاریخ تاسو وګورئ، په 1948 کې د دې دیر نه لښکرې تلي کشمیر ته، لښکرې براول او د باندې نه ثابت کلي زمونږ تلي دي. او نن چې کوم فکر جمع کړی 14,000 پښتانه د کشمیر په غزا کې شهیدان شوي، دا هلته مړي دي د سرینګر پورې. خو د سرینګر نه د مظفرآباد پورې د یو پښتون قبر نه دی معلوم، زمونږ ستا قبر هلته څوک نه پېژني. ولې زمونږ په تاریخ کې کردار پیدا دی، ځان باور جوړول غواړي. پښتانه ویلو بیا ځان دی بیا جهان دی، د ریاست سره هم چلیږو، د جهان سره هم چلیږو، خو د قام د جوړولو هنر دا ډېر ضروري دی. او ستاسو د ځوانانو کردار، باصلاحیته ځوانان، ټیلنټونه، یعنې دومره ټیلنټ دی د پښتنو په ځوانانو کې چې موږ دا نه منو چې پښتانه لیوني دي، موږ دا نه منو چې پښتانه وحشین دي. دا غلط مسخ په پایله کېږي په نړۍ کې زمونږ چې پښتانه ګنې تراګر دي او پښتانه صرف جنګونه له روزل شوي دي. پښتنو خو باچاخان هم پیدا کړی په دې خاوره باندې، پښتنو خو غازي ملاخان هم پیدا کړی په دې خاوره، پښتنو خو مولانا فضل محمود مخفي پیدا کړی دی په دې ماڼوګي کې زموږ سره خط دی، پښتنو خو ملا پاوندم په دې خاوره باندې پیدا کړی، پښتنو خو ترنزو باباجي په دې خاوره پیدا کړی. دغه اتلان زموږ ولې څوک نه یادوي؟ قرباني به که د ازادۍ خبرې نو دا ستاسو پلرونو نیکونو ورکړی په دې خاوره. په هره ګټه او سنګر ستاسو د پلرونو نیکونو وینې تېرې شوي. که د جیلونو او زندانونو خبره ده نو خدای خدمتګارو نه ډک شوي دي. په هر ډګر باندې دې پښتنو قرباني ورکړې ده. نو ملګرو، اهمیت د دې خبرې دی، ضرورت د دې خبرې دی چې دا ډېر یو مهمه موقع ستاسو د ځوانانو سره د تعلیمي ادارو دننه به تاسو خپل وخت ډېر زیات قیمتي کوئ، ځان به خبروئ د نړۍ د جدت نه، د بدلون نه، د حقیقتونو نه، او د نړۍ هر کار پښتون کولی شي. دا واورئ، موږ چې څومره تاریخ لوستی دی نو د استرالیا په حواله باندې راځي. استرالیا چې کوم بیل به راځم دی او د نیوزیلینډ تر حده پورې، نو دا چې کله په 18مه پېړۍ کې برټش امپایر قبضه کوله دا خاوره، نو شړې وي، جزیرې وي، د یو بل نه کټ وي. د پښتنو د اوښانو رمي استرالیا له دې انګریزانو بوتللي او استرالیا دې پښتنو د افغانانو په خپلو اوښانو ستاسو پلرونو نومونه آباده کړله. ټوله نړۍ کې موږ کردار ادا کړی. په نن وخت کې تاسو ګورئ
قطر، دوبۍ، د میډل ایسټ هېوادونو ریاستونه دا د پښتنو په مټه باندې آباد دي. دې ریاست کې کراچۍ او پنجاب له تاسو لاړ شئ، زموږ ستاسو پلرونه او نیکونه دی پکې سپین ږیري شو، د دوی مټو پردي هېوادونه خو خپل وطن هم وران دی. مسله په دې ځای باندې ولاړه ده، خپل وطن هم برباد پروت دی. ما یو کتاب اوس لیکلی، بعد د ملګرو استاد لګولی دی، د پیراډایز بک سنټر والا مهرباني وکړئ نو کتاب هم خامخا اخلئ. شتمنه پښتونخوا، شتمنه پښتونخوا په دې نیت او اراده موږ نه دی لیکلی چې موږ پرې پیسې وګټو، د دې لپاره هم نه دی لیکلی چې زموږ شخصي نوم پرې وشي. خو شتمنه پښتونخوا موږ د قام د پښتونخوا په وسایلو باندې نیچرل ریسورسز څه دي په دې خاوره کې، نو پروپیګنډه ده په دې قام پسې، ډنډوره ده په موږ او تاسو پسې چې پښتونخوا غریبه ده، پښتونخوا نسبنه ده، پښتانه د لوږې نه مړه شو. دا حقیقت دی. 80% ځوانان او آبادي زموږ روان د بر هېوادونو ته مزدورو ده، بر وطنونو ته. وایي زه په ثواب او ګناه څه پوهېږم، په جنتي خاوره نه هر ګرځمه. خاوره جنتي ده، موږ پکې نه هر ګرځو. دا د خاورې بدبختي ده، دا د خاورې ګناه نه ده، دا زموږ بدبختي ده په دې خاوره باندې. په ټوله نړۍ کې ولسونه خپل ریاستونه وطنونه جوړوي او د نړۍ خلک راځي د هغوی وطنونو له. دا د دیر سیمه چې کومه ده د نن نه 4000 کاله وړاندې په معلوم تاریخ کې یاده ده. د نن نه 2000 کاله وړاندې د یونان لیکوالانو او مورخینو د دیر ذکر کړی، ستاسو د دې سیندونو ذکر یې کړی دی. خو په دیر کې نن هم روزګار نشته، په دین کې نن هم غریبي ده. حالانکه موږ په دې کتاب کې په څېړنه کړې ده. څو ورځې وړاندې په تیمرګر بار کې زموږ یو سړي سرکل هغې کې ما خبره وکړه، د ټول دیره د بجلۍ ضرورت په اوړي کې چې هر کور ته 40 غنټې بجلي، نو 22 میګاواټه د ټول دیر ضرورت دی. 22 میګاواټه، یو میګاواټ 10 لکه یونټ یو میګاواټ، 22 میګاواټه ټول دیر ته چې 40 غنټې هر کور ته بجلي، 22 میګاواټه بجلي پکار ده. ونور بحث وکړئ د ما دې کتاب کې هغه لیکلی چې موږ څومره بجلي جوړولی شو. د پښتنو سیندونه 2 لکه میګاواټه بجلي جوړولی شي، 2 لکه. د ټول دیر ضرورت په دې ژمي کې دا 19 میګاواټه دی، 19. خو په دیر کې بجلي نشته، په دیر کې کارخانه نشته، په دیر کې صنعتي زون نشته. حالانکه د کوټو هایډرو پراجیکټ ورته وایي دا دی په دې لومړۍ د جنورۍ باندې به دا ټرانسمیشن لاین ته بجلي واړوي. دې ټرانسمیشن لاین ته به مردان ته، د مردانه به لاهور واټر هاوس ته لاړ شي. دا کوټو هایډرو پراجیکټ 2.5 میګاواټه بجلي به صرف دا جوړوي. 2.5 په دې یو ګام کې ستا استاد د دیروجي په قسمت کې دا رڼا نشته دی، ستا د دیروجي په قسمت کې دا بجلي نه وي. لاندې د ظلم هایډرو پراجیکټ جوړېږي، دغه رنګې شلپلک جوړېږي، سانان دی دغه یو ګام کې جوړېږي. دغه بجلي چې راجمع کړو 1.1 میګاواټه بجلي، دا په دې یو کال کې به ستا په دې سیندونو باندې جوړه شي. خو دیر ته یو بلد به نه وي، دیر ته به یو کور ته بجلي نه وي. مسله خو دا ده زموږ په دې قام کې، د دې غم به موږ له څوک کوي، د دې حل به موږ له څوک لټوي. د ټول پاکستان د بجلۍ ضرورت دی په دې وخت کې 15,000 میګاواټه، 15,000 میګاواټه. او موږ چې په دې خپلو سیندونو باندې بجلي جوړو نو 2 لکه میګاواټه بجلي جوړولی شو. 2 لکه موږ دا ثابته کړې او دا په دعوه سره وایو چې په دې خاوره باندې امن راشي، په دې خاوره په خپلو وسایلو باندې اختیار راشي. نو پښتونخوا ته نه د پنجاب او پاکستان د بجټ ضرورت شته، نه د امریکې د بجټ ضرورت شته. خپله بجلي سره موږ ساتلی شو. دا یو د بجلۍ وسیله نه ده، دا یو د بجلۍ وسیله، دا ټول پاکستان ساتلی شي. پښتونخوا خو پرېږده، د ټولې پښتونخوا 2.5 میګاواټه بجلي ضرورت دی، 2.5 میګاواټه. خو موږ ته راکول شي 1200 میګاواټه. او په څو باندې راکوي؟ په پاکستان 2 روپۍ یونټ جوړوو، راکول شي په 80 په 100 په 10 روپۍ یو یونټ. ستا صنعت دلته تباه شو، ستا روزګار دلته تباه شو. په دې یو ګام کې د بینشۍ یو لار ده، په دې دیر کې بینشۍ نه واپس تر شمال پورې تجارتي روډز دي زموږ سره. دا تجارتي روډز په دې کتاب کې موږ د هغې ذکر کړی، که په دې باندې تاسو ځان پوهه کړلو نو که دا تجارتي لارې موږ ته کولاو شي. دا کونړ ته نه ده تللي بینشۍ، دا چترال ته نه دي تللي دا روډز، دا سنټرل ایشیا ته رسېدلي، سنټرل ایشیا ته. دا روډ سنټرل ایشیا، سنټرل ایشیا تاسو پېژنئ،
دا مونږ چې تاسو ته وایو که نه چې د نړۍ جغرافیه سټډي کوي پښتنو ځوانانو د خپلې جغرافیې نه ځان خبر کوي پردو مسلو لیونې کړي سنټرل ایشیا چین زمانه 4000 کیلومتره لري دی کراچۍ 1100 کیلومتره لري ده دوبۍ د 3000 کیلومتره لري موږ ته پرته ده پښتون ځوان سوداګر چین لځي کراچۍ لځي دوبۍ لځي امریکای برطانیې لځي او سنټرل ایشیا چې د دې تیر میناب کې نو 950 کیلومتره کې موږ ته سنټرل ایشیا پرته ده نیمه دنیا موږ ته پرته ده نیمه دنیا د سنټرل ایشیا سره مشرقي یورپ تړلې دی دا تجارتي لارې کاروانونه تاریخي سوال دی سکندر کبدي لار راغلی دی که مغول راغلی دی که هر زورور راغلی نو ستا د دې خاورې اهمیت دی په تاریخ کې دا واوره په ټول پاکستان کې په دې وخت کې د ټولو نه مهمه جغرافیه ده د پښتونخوا ده په هره حواله ځکه ستا په دې خاوره کې امن هم نه راځي دا د امن سوال دی ساده سوال نه دی ځکه موږ هر چا ته راغږ کوو هر سیاسي او مذهبي ګوند ته عالم دی کامي دی چې ولې د امن د فلسفې سره ودرېدل غواړي په دې وخت کې که غواړو دا چې دا وطن آباد کړو چې امن رانه شي ما د ملګرو سره په لاره باندې بحث کولو څو ورځې وړاندې په شانګله کې د چین انجینرانو وژل نو هغه وخت کې ما ټویټ کړی بیا ملګرو پنجاب خلکو موږ ته ډېر سخت جوابونه راکول ما ویل دا پنجاب د چینیانو نه ډک دی خو په پنجاب کې څوک په چیني باندې ډز نه کوي خو دا چایني چې شانګلې ته راتلل دلته چا ووژل دا د خاوره ستا بدناموي د نن نه 2 میاشتې مخکې د 10 هېوادونو ملکونو سفیران سوات ته روان سیلګرۍ ده د 10 ملکونو سفیران او چې کله د سوات حدودو ته داخل شو په قافله باندې جګړه وشوه ډزې پرې وشوه 10 هېوادونو ته ستا دا خاوره سوات تورکو سوات حالانکې دې کتاب کې موږ دا مې ذکر کړی چې صرف سیلګري په دې خاوره کې صرف سیر و سیاحت توریزم له موږ چې کوم دی وده ورکړه پروموټ کو په دې خاوره نو یو وسیلې ته یو فن د نړۍ او د ریاست ته زموږ ضرورت دی صرف سیلګري به زموږ دا ټول وطن ساتي د سیلګرۍ سره دا ټول وطن آباد شي مارکیټونه به جوړ شي هوټلې به جوړې شي پارکونه به جوړ شي سړکونه به جوړ شي او سنټرل ایشیا ته به ستا لارې ګلابي ستا لارې نو سنټرل ایشیا ته چې ته ځې راځې انټرنیشنل ټریډ به کېږي په دې خاوره باندې دا وطن به په تجارت باندې آبادېږي دا وطن به په اقتصاد باندې آبادېږي دا وطن به ملګرو په خپلو وسایلو باندې به آبادول غواړي وسایل شته په دې خاوره کې ډک دی دا ریاست د وسایلو نه د پاکستان د تیلو پیداوار 90,000 بیرله تیل پیدا کوي په دې وخت کې پاکستان خپل او یا 20% د بهر نه 30% دلته پیدا کېږي یعنی 10,000 کم 1,00,000 بیرل کروډ آیل دا په پاکستان کې پیدا کېږي په دې کې 58 بیرله تیل 58,000 بیرله تیل د ورځې دا پښتونخوا پیدا کوي 80% د پاکستان تیل دا پښتونخوا پیدا کوي خو آیل ریفاینري چې کله فلټر کېږي دا آیل 15 قسمه آیل د هغې نه جوړېږي نو آیل ریفاینري بیا په پنجاب کې جوړه کړې ده آیل ریفاینري بیا په پښتونخوا کې نه دا ظلم دی د دې قام څنګه نه دی دا جبر دی سیاسي په دې خاوره کې نه دی چې تیل څه پیدا کوم په دې خاوره نو دا آیل ریفاینري ولې په دې خاوره کې نشته دا کارخانه ولې په دې خاوره کې نشته دا ځنګلې چې خدای پاک درکړي دي د پښتونخوا او یا 20% خاوره دا په غرونو مشتمله ده او یا 20% د دې جغرافیې برخه غرونه دي د پاکستان چې څومره ځنګل دی 45% ځنګل په پښتونخوا کې دی خو د لرګي انډسټري کارخانه دا په کوم ځای کې ده دا په چینوټ او دا په سیالکوټ کې جوړه ده آیا چې ځنګل خدای راکړی دا کارخانه په دې دیر کې نشي جوړېدی دا د فرنیچر انډسټري په دې دیر کې نشي جوړېدی دا مسلې ډېرې ساینسي دي ورځان په دې باندې پوهه کوي ولی خان بابا وایي ورځ کراچۍ ته روان وم د باربلو د ډبرو ټرک روان و یو انګریز خبریال رانه انټرویو اخیسته وایي ما ته چې دا څه ما چې دا د غرونو ګټې دي قدرتي فطرتي ټایلز دي کراچۍ ته روان دي وایي ما ته خبریال وایي چې په کراچۍ کې بجلي به ځکه ورته ځي نو ولي خان وایي ما ته چې نه نه بجلي زما په وطن کې جوړېږي هغه هلته تللی ده وایي بیا راته چې کارخانه کې خو لیبر پکاري مزدور پکاري خلک پکاري دا لیبر او مزدور په کراچۍ کې ډېرې ځکه دا ماربل هلته روان دي ویل ما چې نه نه لیبر پسې د دې خاورې نه زما روان دی وایي هغه انګریز ما ته وایي چې ولي خانه چې ګټ هم دې په وطن کې ده بجلی هم دې په وطن کې ده لیبر هم دې په وطن کې دی نو دا کارخانه په دې 13 او 14 کې ولې جوړېږي
ولی خان وایي ما ورته وویل چې ځان دغه خبره وکړو نو ولی خان غدار دی، ولی خان د پاکستان دشمن دی. دا ګورې د قام خبرې دي، د قام په دې وخت کې څومره تماکو چې د ریاست په خاوره پیدا کېږي 80% تماکو دا د پښتونخوا په خاوره باندې پیدا کېږي. 80% د پښتونخوا د ګیس پیداوار 4.5 MMCFD د ټولې پښتونخوا ضرورت 210 MMCFD دی چې د پښتونخوا هر کور ته ګیس میلاو شي، 24 غنټې ګیس میلاو شي. نو بیا زموږ نه یو په دوه باندې دا ګیس سیوا او زیات دی. په د پښتنو په 80% کورونو کې ګیس نشته، د پښتنو په 80% کلو بازارونو کې ګیس نشته. BBC او څېړنه کړې دا بل کالو د BBC هغه څېړنه کې ویل کېږي وایي پښتانه چې په غرونو کې اوسېږي نو په یو کپ چای پسې یو کپ چای پسې 20,000 روپو لرګی سیزي ده. د یو کپ چای لپاره د 20,000 روپو لرګی سیزو. دا تاسو ته پته شته په څه شکل چې په غره کې ډېره دلته ګیس نشته نو دی به دیار سیزي د چی سازګر دی به نندب سیزي که نه، دی به نفتر سیزي، دی به څېړۍ راریبي که نه. انسان دی ژوند کوي. خو سوال دا دی چې که ځنګل بچ دی نو خپل ګیس په دې وطن له راولي، په خپل ګیس به اختیار حاصلې په دې تجارتي روټس باندې چې واقعي په دې جغرافیې په صوبایي حکومت سې اختیار نشته. دومره دا خاوره مفلوجه کړې ده چې روټس تجارتي په دې خاوره کې دي نو اختیار د صوبایي حکومت سره نشته دی. نو مسایل ملګرو تاسو دا یاد لرئ، مسایل سیاسي دي په دې خاوره کې. مسایل چې کوم دی دا د دې خاورې جامه نه ده، دا چا جوړ کړي په دې خاوره باندې که نه دا خو د تهذیبونو خاوره پاتې شوې، دا د سړیتوب خاوره پاتې شوې ده، دا خو د کلتورونو خاوره پاتې شوې ده، دا خو د یو بل د زغملو خاوره پاتې شوې ده. نو زموږ څېره چا توره کړې ده ځکه زموږ سره سیاسي اختیار او واک نشته دی او په قام کې بیدارۍ راوستل غواړي. نو حقیقت هم دغه دی. دا آخري خبره د وسایلو په حواله تاسو ته کول غواړم چې د تعلیمي ادارو نه دننه تاسو وځئ نو ګورې دا ضروري نه ده چې ته په یو سیاسي ګوند کې نیغ په نیغ ناست یې او د هغه خولۍ دې په سر کړي. ته به ډاکټر کېږي، ته به انجینر کېږي، ته به وکیل کېږي، ته به صنعتکار کېږي، ته به د وطن بل یو ګټور وګړی جوړېږي، هر طرف ته چې ځي. خو ځان به سیاسي کې د سیاسي کېدو معنی دا چې د وطن د ګټې او تاوان نه به ځان خبرې. د دې وطن عالم نه ځان سیاسي کول فرض دي. د وطن د جومات د منبر نه د وطن د امن خبره فرض ده، د وطن د وسایلو خبره فرض ده، دا د حقوقو خبره ده. او د حقوقو خبره د یو قام، د یو مظلوم قام، یو ځپلي قام. پیغمبر علیه السلام وایي افضل الجهاد من قال کلمة حق عند سلطان جائر. د وخت ظالم ته ظالم ویل دا ډېر لوی جهاد دی، دا ډېر د مېړانې کار دی. نو دغه کار به د هر ډګر نه پورته کول غواړي. موږ له به دغه مقدمې له راتګ غواړي. ملګرو دومره تاسو نه ویل غواړو دې ملګرو موضوع ورکړې د اسلام او د جمهوریت په حواله باندې. نو ډېرې مغالطې دلته نه جوړې دي، ډېرې مغالطې دي. علمي مغالطې شته، سیاسي شته، تاریخي شته، کلتوري شته، جغرافیایي مغالطې دلته جوړې دي. دا قام په مغالطو کې رانه ګیر کړی دی. خو ما چې د باچا خان مثال درکړو که نه په 1921 کې په دې پښتونخوا کې انګریزانو یو سروې وکړه چې څومره خلک تعلیم یافته دي نو په 100 کې یو پښتون تعلیم یافته و. په 1921 کې په 100 کې یو سړی، په هندوانو کې په 100 کې 1500 سړي تعلیم یافته و، په سیکانو کې په 100 کې 200 سړي تعلیم یافته و، په پښتنو کې یو سړی تعلیم یافته و. نو باچا خان بابا، مولانا فضل محمود مخفي، ترنزو بابا جي، د شیخ الهند مولانا محمود الحسن د دارالعلوم دیوبند د هغه سلسلاګانې مشورې وکړې چې بې تعلیمه قام د جهالت ښکار قام نه ازادي راوستلی شي نه قام او وطن آبادولی شي. نو رنځ یې تشخیص کړو، رنځ د ټولنې رنځ یې معلوم کړه چې بیماري څه ده. نو باچا خان لومبې او ترنزو باباجي آزاد سکولونه، آزادې مدرسې په دې وطن کې ګورې تا تعلیم نه درکو، تا سکول نه درکولو. تعلیم سکول به هغه چاله ورکړو چې څوک به د پیرنګي وفادار. په دې تیر کې خو په تعلیم داسې پابندي وه چې باچا خان او خدای خدمتګارو سکول جوړ کړو، سکول یې پسې ړنګ کړو. مولانا فضل محمود مخفي دلته په سکول کې استاد و، هغه یې له وطن نه وشړلو. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې تعلیم دا قام وکړو، دا خو بیدارېږي. دا قام چې تعلیم وکړي دا خو بیا سوال پورته کوي. دا ځوان چې تعلیم وکړي دا خو بیا د چا نه هېرېږي نه. دا ځوان چې تعلیم یافته شي دا خو بیا د وطن وسایل بیا پېژني.
د وطن په مسایلو باندې بیا پوهېږي نو 100 کاله پخوا ته جاهل ساتلی نو باچا خان بابا مقابلې لپاره تیاری وکړلو 1000 سکولونه جوړ کړو په 1991 کې بیا سروې وشوله بله سروې د هغه سروې نتیجه دا وه چې په پښتنو کې په سرو کې 30 کسان دا تعلیم یافته شو 30 ته دا سره ورسېدله 15 کسان اضافه شو په دې قام کې تعلیم یافته نو د هغې په نتیجه کې په دې قام کې د بیدارۍ عمل روان دی ډېر مسایل شته هغه سیاسي بحث د هغې کې نه ځو چې په انټرنیشنل توګه نړۍ په منځ کې په دې جغرافیه کې ګوتې والي دي په دې قام کې مسایل پیدا کړي ریاستونو مسایل پیدا کړي پالیسیانو د ریاستونو موږ تباه کړي وګورئ دا یو خبره یاد ساتئ او دا لوز د ځان سره ساتئ ځوانانو چې دا خاوره دا نه د مغول وه نه د انګریز وه نه د پنجابي ده دا خاوره زموږ او ستاسو د پلرونو نیکونو ده دا وطن زموږ او ستاسو دی په دې خاوره کې زموږ ستاسو د نیکونو او د پلرونو اړوکې ښخ دي هر سړی تللی راغلی دی خو موږ په دې خاوره کې ټینګ شوي اسلام او پښتنواله دا زموږ منشور دی د یووالي لپاره د اسلام او د پښتنوالي د اقدارو په رڼا کې زموږ د حجره او جومات دا د یو بل سره نږدې کېدلی شي زموږ د حجره او جومات د یو بل سره تړلی کېدلی شي وګوره د ټکنالوژۍ یرغل را باندې راواورئ د میډیا د لارې یو یرغل دی ستا په دې خاوره د اسلام نه به هم خلاصېږي که بیدار نه شوي د پښتنوالي نه به هم دې خلاصوي د حجرې نه هم خلاص کړی دي د جومات نه به هم دې خلاصوي بیا به پوهېږي نه لیونۍ به نه جوړي نه به ځان پېژنې نه به خپل روایت او تاریخ پېژنې مقابلې ته به ځان تیارې د ټکنالوژۍ د لارې د یو تهذیب د غلبې لپاره په نړیواله توګه باندې کار روان دی ټول قامونه د کپیټالیزم د بیانیې لاندې د یو سوچ لاندې راوستل او د خپل استعمال د اشیاو صارفیت جوړول صرف ګاک خلک زموږ نه جوړوي صرف صارفین خلک زموږ نه جوړوي خو موږ په دې خاوره کې د بیدارۍ غږ کوو په دې ولس باندې او د سیاسي شعور د بیدارۍ چې موږ له بدین هم پېژندل غواړي او خپله پښتو پښتنواله هم پېژندل غواړي حمزه بابا وایي حمزه بابا وایي د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وی نو هم به مسلمان وو دومره نږدې ده که په پښتو پښتنواله او په کلتور کې د جهالت یو رسم دی جهالت به وباسو غلط رسم دی د هغې به اصلاح کوو ښه والي ته به راولو خو دا بنیادي اساسیات دي زموږ سره د تړون دپاره د نزدېکت دپاره نو چې کله نه دا دنیا جوړه شوې د انسانانو نظامونه جوړ کړي د ځان دپاره په مختلف شکل کې سبتیاسن صاحب لیکي تیوکراسي ریاست هم پاتې شوی دی د سلطنت ریاست هم پاتې شوی دی شخصي ریاستونه هم پاتې شوي دي دغرنګې جمهوري ریاستونه د 1415 پېړۍ نه پس چې کله صنعتي انقلاب او ساینسي انقلاب راغی او ټوله نړۍ د انقلاب فرانس نه بدلون ته لاړه نو د ډیموکراسي په شکل کې جمهوري اقدار د نړۍ ته پر مخ باندې رال د جمهوریت د سوري لاندې بیا مختلف پرمختګونه رال قانونه جوړ شو په نړۍ کې د نشنلیزم دا فکر چې کوم دی دا هم د صنعتي انقلاب نه پس راغلی نو په نړۍ کې مختلف شکلونه د دې هر څه پاتې شوي خو تاسو را یاد ساتئ دا د مخالطو خبره چې ما وکړه یو وخت کې دلته ویل کېدل یو لوی جنګ هم وشو په 4 نوي کې په هغې کې په دې خاوره باندې جمهوریت کفر دی په جمهوریت باندې د کفر فتوا ولګول شوه مولانا ابوالکلام آزاد دا ډېر یو لوی سیاستمدار عالم لیکوال پوهان دا زموږ په دې بني صغیر په دې خاوره باندې پاتې شوی دی مولانا ابوالکلام آزاد تاسو خامخا ملګري سټډي کوئ دا هغه سټډي وکړئ تفسیر یې لیکلی دی تاریخي کتابونه ادبي لیکونه هم هغه کړي او په ډېرو خبرو کې د ډېر اعتدال نظریه هغه وړاندې کوي د مولانا شبلی نونامي سیرت النبي تاسو خامخا ولولئ که غواړئ دا چې پښتو پښتنواله وپېژنو نو د باچا خان بابا زما او ژوند او جدوجهد خامخا ولولئ پوه به شئ په دې باندې چې باچا خان څه و ژوند یې څه و د دې قام صاحب څه کړي دي څه کردار یې ادا کړی دی لکه هسې لکۍ په خلکو پسې تړل کېږي هسې خلک په شیشه تورول کېږي بنیادي سورس ته تاسو په خپله باندې ځان رسوئ مولانا ابوالکلام آزاد لیکي اسلام هم د انساني تهذیب د انساني ژوند د نظام دپاره یو ډېره ښکلې فلسفه وړاندې کوي د مساوات په شکل کې
او د هغې مثال د ریاست مدینه په شکل کې شته دی. ریاست مدینه د ویلفیر سټیټ پاتې شوی دی په خپل وخت کې. او ریاست مدینه مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د اسلام نظام هم په بنیادي توګه باندې بیا جمهوري دی. د اسلام نظام هم د ولس په رایه او شورا باندې ولاړ دی. او دلایل په هغې باندې وړاندې کوي د قرآن دوه آیتونه چې قرآن کې خدای پاک وایي وشاورهم فی الامر، ای پیغمبره مشوره وکړه د ولس سره. یا بل ځای کې خدای پاک وایي وامرهم شورا بینهم. د دې مسلمانانو کار خپل منځ کې مشورت دی. نو ګوره مشوره دا نه چې ورته موږ پارلمان وایو یا په ځینې هېوادونو کې ورته وایي مجلس شورا ویلی کېږي. په افغانستان کې ورته لویه جرګه ویلی کېږي. دا هغه د شورا شکل دی، د مشورې شکل دی. نو د مشورې پابندي ده چې کوم نظام هم جوړېږي دا به د ولس په رایې باندې جوړېږي، د ولس په مشوره باندې به جوړېږي. پیغمبر علیه السلام وفات شو، لا قبر ته نه دی کوز کړی شوی. اختلاف راغی کول چې د خلیفه په باره کې څه وکړو. سقیفه بنو ساعده دا د جرګې ځای او د عربو په هغې کې کېناست. اوس او خزرج مشوره وشوه. د مشورې په نتیجه کې چې هغه ائمة من قریش په سلام مشوره په ابوبکر صاحب باندې دعا وشوه. یعنې دا د مشورې شکل و. یا دا د عمر صاحب جوړول د خلافت دپاره دا په بنیادي توګه د ولس په مشوره باندې و. عثمان صاحب چې خلیفه کولی کېدلو نو شپږ رکني باقاعده مشوره جوړه شوه، جرګه، شورا. عبدالرحمن ابن عوف یې د هغې مشر کړو. عبدالرحمن ابن عوف وایي چې زه د دې لپاره چې د مسلمانانو خلیفه څوک پکار دی کورونو ته لاړم د زنانو نه مې تپوس وکړو. نو موږ دا په دعوه سره وایو چې دا د اوټ حق یې راکړی که نه، نو څنګه چې د نارینه حق دی دا حق د زنانه هم شته دی. په اسلام کې د دې انکار نه دی پکار. په اسلام کې د بیعت شکل و په 1400 کاله پخوا و. د اوټ شکل ته دا ارتقا راغلې ده، یعنې هغه د شورا شکل دی. یا اختلاف په سادي د جمهوریت سره اختلاف شته. ډېر خلک وایي د مغرب فلسفه ده، بیخي په دې کې حقیقت دی. ډېر خلک وایي په دې کې ښه او بد دق پېژندلی کېږي. لکه علامه اقبال وایي جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس نے بندوں کو گنا کر کے تولا نہیں کرتی. تو اقبال بلزیدہ ہم ویلی جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین او سیاست هم نشي جدا کېدلی. و د سیاست معنی باندې دا نه ده چې ما له دې اوټ راکړو مسلمان یې جوړ کړي رانکړو مسلمان دی. دا نشي دا خبرې. مسلمانان ټول اسلام د ټولو شریک دی. او د تاریخ په حواله د تاسو نن په 1948 کې یعنې دا خبره واورئ. اوس ځینې سیاسي خبرې دي، موږ د دې ځای د مجلس د آداب او احترام وساتو. وګورئ د اسلام په نامه باندې ریاست جوړ شو، خو اسلام پکې نه راځي. دا ولې؟ سوال خو دا دی د اسلام په نامه باندې د هندوستان زرګونو کاله جغرافیه ماته کړلی شوه، ولې اسلام دلته نه راځي؟ یا سوال دا دی چې د اسلام لپاره موږ ولې نه یو شوي؟ بنیادي غوښتنه څه پکار ده؟ نو اوس خو د اسلام غږ کېږي چې اسلام دې شي او نظام د اسلامي شي او دا او دا، خو د تاریخ په حواله درته دا موږ مستنده خبره کوو چې د اسلام د غوښتنو د عملي کولو په دې ریاست کې لومړی مطالبه دا پاچاهانو خدای خدمتګار وکړې وه په 1948 کې. په سرګریاب کې اجلاس شو د خدای خدمتګارو او پاچاهانو فقیرېبي دغه رنګې نور بلها داسې مشرانو چې د ریاست د جوړولو یا د هند ماتولو سره اختلاف ساتلو. او چې ریاست جوړ شو نو بیا د هغوی مطالبه دا وه چې دا ریاست اوس وچلوئ. پاچاهانو ته په کراچۍ کې په 15 مارچ 1948 کې ویل غریب هېواد دی، راځئ چې دا کرکې وباسو، دا نفرتونه ختم کړو، قانون له حق ورکړو، صوبو له حق ورکړو، ولسونو له حق ورکړو، دا وطن په شریکه باندې آباد کړو. نو نتیجه څه وه؟ 3 میاشتې پس پاچا خان او په زرګونو مشران یې ونیول، 6 کاله زندان ته یې واچول. جبر دی په دې ریاست کې نوم د اسلام استعمال شو او اسلام پکې نه راوړل کېږي. یا په 2010 کې درته لنډ مثال ویم د عوامي نشر پارټۍ په حواله چې دا د تاریخ برخه ده. څوک وایي تاسو د اسلام مخالف یې کوئ، څوک وایي سیکولر جماعت یې وایي. دا په خپل ځای باندې سیاسي اصطلاحات دي. خو په ملکان ډویژن کې چې جګړه جوړه شوه، راکیر هم د ملکان برخه ده، باجوړ هم د ملکان برخه ده. نو د عوامي نشر بند مشرانو چې جرګه وکړه هغه وسلوالو ته یې ویل، هغه ورونه چې ټوپک یې راپسې ویل څه غواړئ؟ ویل اسلامي قانون غواړو په دې خاوره، شریعت غواړو. عوامي نشر پارټۍ سره دعا وکړه او په دې ریاست کې په ډېره مشکله په ټول پاکستان کې که په کوم ځای کې
شرعي قانون او عدالت او دارالقضا شته دی نو دا په ملکن ډیویژن کې دا واقع نشل پاتې نو خپلواکي کړې ده. دا د دې لپاره ملګرو تاسو ویل چې جګړه زموږ د کفر او د اسلام نه وي. یو سیاسي ګوند کافر نشته، یو سیاسي ورکر کافر نشته، ټول مسلمانان دي. وګوره اسلام په حقیقت کې نه درکوي څوک په دې ریاست کې نه هلکه اسلام په مساوات لویه عظیمه فلسفه لري. مولانا ابوالکلام آزاد وایي په انقلاب فرانس کې چې 300 کاله پخوا د مساوات کوم غږ وړاندې شوی دی دا غږ اسلام 1400 کاله وړاندې د عرفات په میدان کې په حجة الوداع کې رسول الله وړاندې کړی دی. د انقلاب فرانس نه 1400 کاله وړاندې د مساوات د عدل د ویلفیر سټیټ په شکلونه بدل دي، د وخت او د زمان حقیقتونه بدلېږي. نو د عمر صاحب دریځ دا وګوره اسلامي نظام اسلامي حاکم دا به سلطان نه وي، دا به زور مسلط نه وي. پیغمبر علیه السلام یې په 6 کسانو دلالت په 6 کسانو یو المتسلط بالجبروت په هغه سړي باندې دلالت کوي چې دی د ټوپک په زور په مسلمانانو ځان باچا کوي، د ټوپک په زور د مسلمانانو په کلو وطنونو باندې کېني، د ټوپک هر سړی نه منو په دې خاوره که په وردۍ کې دی او که په ناوردۍ کې دی قام منو ولس منو سیاسي رهبران منو په دې خاوره. د ټوپک ځای معلوم دی په دې ریاست کې د ټوپک ځای معلوم دی. ګوره بې ځای چې موږ مسلې راوړو بیا به رانجې جوړېږي. تاسو ګورئ په بازار کې موږ کله ټوله ورځ ناست یو چې ماښام څوکیدار بازار ته کېنو، کور کې د شپې د کېږو څوکیدار کېنو. وګورئ که دا څوکیدار دی د کور مالک کو نو دا کور به دې ورانېږي، دا بازار به دې ورانېږي. څوکیدار به یې اخلي څوکیدار به یې اخلي په دې وطن کې او یا به څوکیدار په خپل باندې د باچایي شوق او ذوق لري. نو نتیجه دا ده چې دا وطن لوټ کېږي که نه او دا وسایل دې روان دي، دا شتمنۍ دې روانې دي. خو پښتون خبر نه دی له دې نه. نو دیندار وزیر وایي دیندار وزیر وایي دوی په جنګي اصولو ستا په جنګي اصولو دوی زموږ مالونه بار کړو. پیر روښان ته ګیله کوي دیندار وزیر وایي دوی ستا په جنګي اصولو دوی زموږ مالونه بار کړو او مغول قابض دي په تیرا وزیرستان ملنګه. مغول قابض پاتې شوي په دې خاوره هغه تسلسل په یو شکل او بل شکل روان دی. نو دا خاوره خدای مړه راکړې، دا خاوره خدای شتمنه راکړې ده. او جمهوري اقدار دا په ګوند کې هم لازم دي، جمهوري اقدار په دې وخت کې په کلي کې هم لازم دي، مشوره ده په ریاست کې هم لازم دي. وګورئ مثالي ډیموکراسي څه کم 200 سټیټس نیشن سټیټ په نړۍ کې صرف په 10 ریاستونو کې مثالي ډیموکراسي ده، صرف په 10 هېوادونو کې. د جمهوریت د اصولو ته په حقیقت کې زور شوډینګ لري. په امریکا کې مثالي جمهوریت نشته، په برطانیه کې مثالي جمهوریت نه وي. مثالي جمهوریت سکینډینیوین سټیټس یادېږي، نیوزیلینډ یادېږي، فنلینډ، ډنمارک، سویټزرلینډ، ناروې چې هغه د عمر رضی الله عنه د خلافت په شکل باندې د عمر صاحب اصول څه وو. ګوره عمر صاحب یو ورځ د شپې راووتلو څارنه یې کوله، کوڅې یې کتلې چې چا ته تکلیف نه وي. یو ماشوم ژړا یې واورېدله چې معلومات یې وکړو یو زنانه ده ماشوم د تینه غوڅوي د 2 کاله نه مخکې ماشوم نه مور ته یې نه پرېږدي چغې وایي. عمر صاحب خواله ونه دی ځان ورته نه کوي چې څوک یم. ویل څه مسله ده؟ هغه بوډۍ زنانه ورته وایي د وخت خلیفه حکم کړی دی چې هغه ماشوم له به وظیفه ورکومه چې هغه مور د تینه غوڅ کړی، د تینه یې پرې کړی. دا ماشوم پیدا دی زه په خپله خوراک نشم، د ماشوم روزي نشته، نو د تینې غوڅوم چې خلیفه له دې وخه د ده لپاره روزي مقرر کړي. نو عمر صاحب د ځان تر سره وویلو ویل ای د خطاب زوی ویل ډېرې میندې به دې ګوري کړي چې کله واپس راغلی حکم یې وکړه په ریاست کې ویل چې په کومه ورځ ماشوم پیدا شي په هغه ورځ به ریاست وظیفه ورکوي، په هغه ورځ به ماشوم ته وظیفه ګوره ویلفیر سټیټ. په دې بنیاد زما د سپین ږیري هم ژوند نشته برې خاوره، د سیاستمدار هم ژوند نشته، د ځوان هم ژوند په تیارو کې دی برې خاوره. د عمر رضی الله عنه وینا ده یو مشهور کهاوت دی متل دی چې که د پوراد دهلي په غاړه باندې سپی مړ شو تاریخي روایت کې ګړی یا بزه راغلی ده. عمر صاحب ویلي چې که د پوراد د سیند په غاړه ګړه مړه شي د تندې نه نو دا د خطاب زوی بې ذمه واري ډېر برمایي نه نیولی کېږي. موږ د اباسین په غاړه باندې د تندې مړه شو، موږ د پنجګوړۍ په غاړه د تندې مړه شو. شاید قماش وایي زموږ د صوابۍ یو شاعر دی وایي د توربېلې رڼا ته ډک شو د پنجاب شریمان، د
د توربیلې رڼا ته ډک شو د پنجاب شریمان او د مانیرۍ په خاوره نور دې تماکونه کېږي رڼا ستا ده په دې خاوره باندې خو رڼا پې په بل ښار کې بدلېږي په داسې خاوره به څه وکړو وایي دا سیند که اباسین چې هم پې اور لګول غواړي اغیار ورپکې لاندې زه دې ګوټ کولی نه شم دا سیند که اباسین چې هم پې اور لګول غواړي څه به وکړو موږ په دې اباسین باندې څه به وکړو موږ په دې سرو زرو باندې چې دا قام پکې د خپله د لوږې نه مري دا خاوره نه ده وږې دا خاوره نه ده نیسمنه مالداره خاوره خدای درکړې مالداره وایي شتمن وطن یې راکړی او خو اومه بیایلو خدای دې نور په داسې ناشکرانو نور کرم نه کوي شتمنه خاوره مونږ بایللې ده په شتمنه خاوره کې زموږ روزي تاسو ګورئ تعلیمي ادارې تباه د پښتونخوا هسپتالونه تباه سړکونه تباه پراجکټونه نشته نور څه پروګرامونه نشته بېروزګاري په عام کېدو ده غریبي په عام کېدو ده کوم ځوان چې یې وایي یورپ ته روان یم امریکې ته روان یم دوبۍ ته روان یم تاسو یو سړی ولې چې د کراچۍ نه رالی دی دیر له روزګار له تاسو یو میمن ولیدو چې دا رالی په تیمرګله کې روزګار شروع کړو هر پښتون ښکته منډه وایي حالانکه جنت وطن خدای درکړی خاص کر ملګرو وایي دا امریکن ډویژن نه دی دا جنت دی جنت خان دا د جنت ټوټه خدای درکړې ده هوا یې خوږه ده اوبه خوږه دي ځنګل یې ښایسته دي انسانان پښتانه په مینه په ژوند پکې مین دي خو روزي په دې خاوره کې ځکه قیامت ده چې زموږ په دې قام کې بیدارۍ نه راځي سیاسي شعور نه راځي د خپلې خاورې د ګټې د تاوان په بنیاد باندې فیصلې نه کوو نو لس هېوادونه په نړۍ کې جمهوري دي اووه هېوادونه داسې دي چې مات پټ جمهوریت پکې دی 50 هېوادونه داسې دي چې د سره جمهوریت نه لري د پاکستان جمهوریت څنګه لري دا ډېر د ځان صفتونه کوي پاکستان د جمهوري اقدار او ډیموکراسۍ په اصولو کې په نړۍ کې په 112 نمبر باندې ولاړ دی 112 نمبر زموږ جمهوري اقدار دي دا لانجې چې هسې جوړې نه دي دا په یو بل کې ګوتې اچولي که نه او هر سړی په پردي کار کې کار لري هر سړی د بل واک اخیستی دی هر چا خپله قبضهګیري راوستې ده دا جمهوري اقدار نه خپلول کېږي نو جمهوریت دا یو د حکمرانۍ طرز تا ته ښیي چې څنګه ته طرز جوړ کړه د شخصي حکومتونو پر اسلام خلاف دی دا واورئ د امام حسین رضی الله عنه د شهادت فلسفه سټډي کوي دا اخري خبره په دې حواله ته کوم امام حسین کربلا ته د څه لپاره راغلی د خپلې باچایي لپاره نه آیا د خپل ذاتي غرض لپاره نه امام حسین صاحب ولې خلاف و یا عبدالله بن عمر یا ځینې نور صحابه ولې د یزید خلاف و ځکه خلاف و چې د هغوی دریځ دا چې په اسلام کې دا نشته چې پلار د باچا یو زوی د باچا شي دا نشته په اسلام کې پلار یې خان دی زوی یې هم خاني پلار یې نواب دی زوی یې هم نوابي اصول پکار دي د مسلمانانو اقدار خپلول پکار دي نو ګورې د اسلام شکل خلکو ورانولو امام حسین یې مقابله کړې ځینې خلک وایي سیاسي ګوندونه په اسلام کې نه سیاسي ګوندونه دغه وکړه امام حسین صاحب د وخت حزب اختلاف دی د وخت حزب اختلاف دی لیډر اف د اپوزیشن دی ډېر ګران و دا لیډر د اپوزیشن ولې دا په حقیقت کې ډېر ګران کار دی د سیلاب د زور د جبر مقابل کې ودرېدل دا اسانه خبره نه ده که اسانه وي امام حسین به پکې سر نه بایللی امام حسین سر وبایللی د حق دپاره خو د دې لپاره چې شخصي استبداد نشته په اسلام کې شخصي تسلط نشته دی هغه سړی به خلیفه وي چې هغه د وخت د مسلمانانو پکې د وخت د مسلمانانو په رایې باندې راشي نو نتیجه دا شوله مولانا عبیدالله سندي صاحب یو خبره لیکي بیا زه را خبره راوړم دا باز دی وکړې علم دی بل وخت به چېرته وکړو مولانا عبیدالله سندي صاحب وایي په 1922 کې زه یو انحصار ته لاړم انقلاب راغلی تازه تازه راباندې شوی کو د کمیونیزم په شکل باندې نو د هغې زیات زور خو په اقتصاد باندې په معیشت باندې د کپیټالیزم په مقابله کې اقتصادي ماډل باندې کولو نو عبیدالله سندي صاحب وایي ما کمیونستانو ته د اسلام اقتصادي ماډل کېښودو چې اسلام د معیشت د اقتصاد د ولس په ځان باندې د باچایي اختیار دپاره دا د اصول دي نو هغه کمیونستانو وایي چې دا نظام سټډي کړو ډېر زیات متاثره شو چیچ رحمتوي په هغه وخت کې د یو انحصار وزیر خارجه دی د لینن څخه په تاریخي توګه باندې سندي صاحب نه دی میلاو شوی هغه ټول بیا ډېر زر مړ شو نو سندي صاحب وایي چې زما د اسلام فلسفه کمیونستانو ډېره خوښه کړه خو یو تپوس یې رانه وکړو زه بې جوابه شوم
تپوس یې رانه دا وکړو چې د اسلام دومره غوره ماډل دی نو دا دنیا خو ډېره لویه دنیا ده تختی 200 هېوادونه دي د دنیا په کم ګوټ کې دا نظام تاسو رایج کړی په کم ځای کې د اسلام په عملي شکل کې دی سندي صاحب وایي ما څه جواب نه و وایي بیا راته هغوی دا وویلي چې که غواړې دا چې دا فلسفه عملي کړي موږ به دله یو خاوره درکړو موږ به دله یو ځای درکړو د دې ماډل لاندې نظام جوړ کړه د دې ماډل لاندې نظام جوړ کړه او په سر به د زموږ سړی ناستي ځکه زموږ سیاسي مجبورۍ دي سندي صاحب وایي ما اوس دا ونه منله چې نه موږ به خودمختار یي که ته راته په سر سړی کښېنه د اسلام په فلسفه کې به مسلې پیدا کېږي هغه ځای زموږ نه پاتې شو سوال دا دی چې په 13 د هجرۍ اسلامي خلافت د علي رضی الله عنه د شهادت نه پس 15 په 13 نه پس ختم شو بیا خلافت په سلطنت او ملوکیت باندې بدل شو بیا موږ یو بل سرونه وس کړي موږ یو بل وجلي دي په جنګونو کې په زرګونو لوی خلک بیا په هغه جګړو کې مړ دي خو په 1400 کاله کې موږ د اسلام هغه ویلفیر سټیټ چې کوم فلسفه ده د حکمرانۍ هغه په 1400 کاله کې مسلمانانو عملي کړه نو ګوره په عربو کې کعبه ده مدینه ده خو شخصي حکومتونه دي که د عربو د شهزادګانو د عیاشو کیسې مو اورېدلې که نه نو ګورئ حج او د دې مدینې د تګ نه بیا زموږ خلاصېنه خو په عربي به بیا سترګې بدلېږي سترګې چې د اسلام په نامه هغوی کمې لوبې وکړلې په نوره دنیا کې دا لانجې جوړې دي نو مسایل شته زموږ په منځ کې حل د مسایلو ممکن دی د اسلام په نظر کې د ضابط حیات په شکل کې اسلام مکمل یو جامع پلان وړاندې کوي او مسله دا ده چې کار په هغې باندې کول غواړي په دې ریاست کې ممکن دی ځکه د پاکستان د آرټیکل 227 لاندې ولي خان په اړه باندې پروپیګنډې دي که نه خو په دغه آرټیکل ولي خان هم دستخط کړی وړاندې او دغه آرټیکل کې دا دي چې د پاکستان نظام به اسلامي او یو داسې قانون به نه پاس کېږي چې د قرآن او سنت سره متصالي وي آرټیکل 227 کې دا واضحه کړې ده اسلامي لیجسلیټیو کونسل د 10 کالو لپاره د دې لپاره جوړو چې کوم بیلونه او قانونونه پاس کېږي چې هغه اسلامایز شي اسلامایزیشن ته راوستل شي په هغې کې مشکلات او مسایل پیدا نه شي خو 50 کاله په هغه عید باندې تېر شو نو قوانین اسلامي نه شو نن هم په دې عدالتونو کې د انګریز د دور کتابونه پراته دي نن هم په انګریز په قانونونو کتابونو فیصلې کېږي نو دې وخت کې په ټوله نړۍ کې تیونس داسې یو ملک دی 50 اسلامي هېوادونه دي په مثالي ویلفیر سټیټ اسلامي ماډل چې هغه چلېدلی او ښودلی نړۍ ته دا رانشته صرف د تیونس یو شکل شته په دې وخت کې په انډونیشیا او ملیشیا کې یو ماډل شته دی خو په هغې باندې کار کول غواړي د راشد الغنوشي جماعت اسلامي نهضه په 2012 کې دوی ووټونه وګټل دا موږ چېرته وایو که نه چې ووټ او پارلمان غیر اسلامي نه دی د شورا جدید شکل دی سیاسي ارتقا شوې ده د سټیټ هم شوې د نظام هم شوې د قوانین هم شوې ده نو راشد الغنوشي په ووټو په جمهوریت په پارلمان په تیونس کې په دې نوم باندې الیکشن وګټلو چې زه اسلامي نظام راولم خو ګورې مخلص راشد غنوشي نو چې کله الیکشن وګټه پارلمان ته لاړې ټول آیین اسلامي کړو ټول قوانین اسلامي کړو 2-3 کاله پس راشد غنوشي اعلان وکړو ویل په تیونس کې به یو مذهبي ګوند هم نه وي ټول مذهبي ګوندونه ختم ویل څه به سیاسي ګوندونه به ځکه ویل ټول د مذهب لاندې شو ټولو مذهب ومنلو اوس سیاسي ګوندونه شو د تیونس مسلې به په شریکه حل کوو نو تیونس یو ماډل شته دی چې په دې وخت کې خلک هم ورځي روزګار هم شته اقتصاد هم شته د نړۍ سره سفارتي اړیکې هم شته دی اسلام ورې په جزیره کې بند مذهب نه دی دا واورئ اسلام د غونډۍ په سر باندې نه کېښودلی کېږي اسلام د انسانانو سره شدرشه ده راکړه ورکړه ده پیغمبر علیه السلام د نړۍ باچانو ته خطونه لیکلي سفارتي اړیکې جوړې کړي سفارتونه یې لیکلي د نړۍ سره ورته ژوند جوړې په لومبی مقدس لومبی تقدیس دا د هر چا لپاره د هغې خاوره ده د هغې ولس دی د هغې قام دی او د هغه قام په هغه خاوره کې ابادېدل دي ډېره مننه ډېره مننه